بچیا خود هر چا خپل تکیه کلامی اے جسے سوک په بیان کې کنه کنه ډیر ډیر وی سوک وی اوري اوري ابل وزیرستان کې پرون پروګرام الته د باز خلکو تکیه کلامی سر د په خلاص شو نو چې بیا درې سلور خبرې کوي سر د په خلاص شو ما د دې تکیه کلام د سر د په خلاص شو نو دار چا سوک د چا تکیه کلام چې کم دی او هغه چې کم دی والا دلتم ډیر دی الله دې ډیر کې او الله دې د تبلیغ مرکز آباد لري اور توجه دلته چې کم دی وی او پنجاب ته چې تشکیلو کې بیا ته جو ہے وی جو ہے نو ګور دادار چا خپل تکیه کلام دی مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه د مشرانو لیدلم دی خو اوریدل تاسو ټولو دی د مولانا بجلیګر صاحب بیان چا اوریدلی ور مولانا بجلیګر سے بیان کو یو سو جملے کلمات دے ویل بیا بداغه تکیه کلام داو عزیزانو دا مولانا بجلیګر سے وی کنه به وایا وی کنه به بداغه تکیه کلام عزیزانو دار چا خپل تکیه کلامی بهر حال اختصار سره مدرسې حواله سره مختصر چند گزارشات تاسو مخه ته کې خودل غواړم رب کریم دا ختم القرآن په خپل دربار عالیه کې قبول منظور کی او ان شاء الله الله فضا جوړ کړي ضرور ترتیب برابرۍ کې ان شاء الله العزیز فضا د دین ماحول دینداری عام کیږي او ان شاء الله بهایی ان قریب پتیخ تبانی مجبوریږي او ډیر خلک مجبور شوي غصه د خپل نه مجبور شوي ان شاء الله انقلاب را روان دي او تاسو ته د هغې څه ناڅه خبرې مخې ته راغلي هر دور کې الله مدرسې ته اهمیت ورکړي بیا مدرسې مونږ ته عالم رب کړي مدرسې امت ته قرآن ورکه مدرسې امت ته حدیث ورکه مدرسې امت ته شریعت ورکه مدرسې امت ته طریقت ورکه مدرسې امت ته شیخ القرآن ورکه مدرسې امت ته شیخ الحدیث ورکه مدرسې امت ته مفسر ورکه مدرسې امت ته محدث ورکه مدرسې امت ته مبلغ ورکه مدرسې امت ته مرشد ورکه مدرسې امت ته پیر ورکه مدرسې امت ته مجاهد ورکه مدرسې امت ته مبلغ ورکه مدرسې امت ته غازی ورکه هر دور کې د څومره دینی فضا ده دا فضا جوړه شوې د مدرسې په مهنت سره ده اور مدرسې وجود څنګه راغی مدرسه د مسلمان په امداد د مسلمان په تعاون سره روز اول نه مسلمان مدرسې سره تعاون کړی دی د په تعاون سره الله مدرسه وجود کې راوستي ده زمونږ ټولې مدرسو کې پاکستان کې هر سال بجٹ کېږي جون کې بجٹ کې د هیلث حصہ شته د ایجوکیشن برخه اور حصہ شته د هر ادارې لپاره برخه او حصہ شته میں لکھ کر دیتا ہوں آج تک په بجٹ کې د مدرسو برخه شته خو نه خوځو که درځم در پسې شته ووایه شته په بجٹ کې د مدرسو برخه شته زما مدرسې په چاندو چلیږي دا په چاندو تیار شو دا په وظیفو تیار شو دا ته چې ورته قاری صاحب السلام علیکم حافظ صاحب السلام علیکم مولانا صاحب السلام علیکم مفتی صاحب السلام علیکم دا په معاشره کې چې ورته عزت ملو دی دا تیار شي په چاندو دی وظیفو والا دی مالم چاپی غور راکوي چاندو والا ما ته چاوي چڼي ما بهشکه چڼي ما وي هغه چڼي ما او مونږ چڼي یو وي وظیفو والا ما وي او وظیفو والا ما ته چاندو والا ما وي او چاندو والا بهشکه ز فخر سره وایم مونږ چاندو والا یو او که پوسټونه چړو د ستړي شي مونږ چاندو والا یو مونږ وظیفو والا یو هر ملازم ما سار نش بیان کوم دا وظیفو والا مولا درته بیان کوي زه فخر کوم په وظیفه اور بهشک مالا وظیفه دی مسلمان راکړي دی پښتون راکړي ستا په امداد تعاون مدرسه ده ستا په امداد تعاون مسجد دی ستا په امداد دی وصلح خیر پروغه کې خیر دی وایه پروغه کې د بدلی نه هر جرګې والا ته وایم هر در جرګې مشر ته وایم د امن او امان فضا قائم کولو درس زما اکابر علماء دیوبند ورکړي زه جنګېدی شم ما بنګړي نه دی چولی بنګړي راشه موږ وظیفو والا یو ماله چا پیغور راکه ما ته وظیفو والی وی ټکړو والی ما وی آو زه فخر سره زه وظیفو والم ما هلته چاته ازار نو کړي ما دروازه ډبولې وه ما سره پچې وه ما سره بالټې ما به خلکو د دروازه وډبولم تاسو الله وبخه وظیفه
دن کړم زمون کور کې خوراکو کا ته د قران طالبې ته قران تکې چا ټوکړه چا سړه راکړه چا د ډیرو ورځو سړه راکړه چا را پوریو خاندل وای چڼي راغلی وای ورشه هغه چڼي له وظیفه ورکم ورشه وظیفه خور له وظیفه ورکا چا ټوکړه مولا عمر هغه د مولا عمر مریدانو درله کفر په لړزان که امریکې په تیښته مجبوره کړه ده نن چې کفر یریږي دې وظیفو والا نه یریږي دې طالب نه یریږي دې وای مو وظیفه ولې شم په زور او چې دوی واوري سوی موږ کې شاګرد څه موږ څه وایو سیو بچي وای سیو نو چې وظیفو والا یو بس بیان نه کوم چې وظیفو والا وظیفه در نه غواړم راکوي که نه به راکوي ما مخکې وظیفه غوښتې وه اوس هم غواړم بیا به هم غواړم د چا د قسته توجه ما وظیفه غوښتې ده خو ما ستا وظیفه په ځای راوړې ده دې وجې نه اولاد بچو ته قرآن وښیه اولاد بچو ته حدیث وښیه شریعت او طریقت او ختم نبوت ته وښیه خرافات نه بایکاټ کا تا ته وایم کردار ادا که په دې معاشره کې د معاشرې امن او امان کې هر یو شهري هر یو پاکستانی هر یو مسلمان د یو بهترین کردار ادا کولی شي زما د ایجوکیشن دفاع وکړه پاسه د سکول دفاع وکړه د کالج دفاع وکړه د یونیورسټۍ دفاع وکړه زما د سټوډنټ د لایف دفاع وکړه ټیچر پروفیسر حضرات ته وایم توجه پاسه د سټوډنټ تالاشي واخله د دې سټوډنټ د خلوت جلوت تپوس وکړم یو مې سرپرستان مقرر کا ووایا دا بچې اتو ګنټو له تا مدرسې سکول ته راولېږم دې کور کې څه کوي دا تپوس وکړم کم سټوډنټانو لایف غیر خراب کړ آج سسټم بدل دی مخکې به یو ملک په بل ملک ډرون کو یو ملک به په بل باندې ایټم بم راغورځو هیروشیما ناګاساکي د هغې ښکاره ثبوت او دلیل دی نن سسټم بدل دی یو ملک د بل ملک نظام معیشت تباه کوي یو ملک د بل ملک نظام تعلیم تباه کوي ورشه د تعلیم خبر هم واخله د سټوډنټ خبر هم واخله زما ایجوکیټډ ګریجویټ سټوډنټان نوجوانان ټول پبجي پری فایر لای لډو کوي د خیرن بچیا ته پبجي لراغلی ته پری فایر لراغلی ته لای لډو کم سټوډنټ چې د موبایل گیمونه کوي دنه ډاکټر نشه جوړې دي انجینیر نشه جوړې دي ساينسدان نشه جوړې دي د پاک آرمی کرنل میجر برگیډیر نشه جوړې دي خیبر پختونخوا د پولیس اور د هر ادارې ایس پی ڈی ایس پی ڈی پی او آئی جی پی نشه جوړې دي لہذا د موبایل گیمونه دا د ایجوکیشن تباہی ده دې موبایل خو لري در لرا نږدې کو او تا سره د دې نږدې خبر شته هغه په لسم کلي کې پردې جینې سره ما او تا خبرې کو پردې جینې سره خبرې کې پردې جینې سره توجه او تاسو کې طبيعت څنګه دی اته چې بیمار یې صبر ته چې بیمار وي نو دوايي دی خوړه ته په لسم کلي کې پردې جینې د دوايي تاسو کې او خوا کې دیوال په دیوال ستا سره کمرې سره خوا کې په بل کمره کې ستا مور ټوخیږي تا د خپل مور بیمار پرسي وکړه تا د خپل مور د دوايي غم وکړه د میډیسن غم دی وکړه لري در لرانې ځکه تا د دې نږدې خبر واخسته تا سره د مور د دوايي غم شته تا سره د پلار د دوايي غم شته توجه غیر خراب کړي غلط استعمال نه ځان بچ کې توجه زه نقد توبې ستاسو نه غواړم نقد توبې پبجي پری فایر لای لډونه د چا بایکاټ بس ختم ایجوکیشن دفاع کو د سټوډنټ دفاع کو پاکستان ایجوکیشن میں بیسٹ بہترین میں تباہ اور ارادې نه منم په ارادو هم تبلیغیان لړرو باس ولیکا امیر صاحب سلور میاشتې ولیکا اراده ده چې لولیکا اراده ده شل کالو شو ظالمه اراده کې خیرن بچیا چرته سیروزی لملا نړې بس اراده ده نقد پر روزه کې به نقد سیروزه سوک لګي روزه کې تاسو کې پر روزه کې کور کې به تاسو تورو کې سیروزی لاړ شته خیرن بچو ټیک ده ان شاء الله یو سیروزه ولګوي تاسو شبي جمعه کې شبي تواري شبي جمعه له سوک دي ماشاءالله توجه شبي جمعه له سوک دي نه کاکا ته د جمعه پښپا کور کې څه تورو کې څه وکي خدای یو شپل ته مرکز کې تیر وکنه مشران دی علما دي توجه خپل وختونه قیمتي کې داغه ماحول د مسجد ماحول د مدرسې ماحول د تبلیغ ماحول د قران د درسونو ماحول دې ماحولونو کې چې موجود دي ان شاء الله
عقیده به محفوظ وي، عمل به محفوظ وي، اخلاق به محفوظ وي. دا ماحولونه د دین دا شعبې دا د عقیدې اصلاح کوي، د عمل اصلاح کوي، د اخلاقو اصلاح کوي. دا ماحولونه اور نقد توبې وباسي خرافات نه، بایکاټو کې پرېږدئ. زه وایم الله پاک، قرآن پاک، نبی پاک، درود پاک، الله پاک، قرآن پاک، نبی پاک، درود پاک اور پاکستان ہے. پاکستان بانیان پاکستان کو خراج تحسین اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. زمونږ د وطن نوم یې څه کېښوده؟ څه کېښوده؟ صرف پاکستان والا جواب راکړي څه نوم دی زمونږ د وطن؟ زمونږ د وطن څه نوم دی؟ هغه څه پکې د انډیا ماجر تشریف فرما دي. زمونږ د ملک څه نوم دی؟ ولې شرمېږي په پاکستان؟ څه ووایي زمونږ د وطن څه نوم دی؟ ووایي کني درځم در پای څه نوم دی زمونږ د وطن؟ څه نوم دی؟ وایي څه نوم دی؟ حاجی صاحب یہ پاکستان ہے. اللہ پاک، قرآن پاک، نبی پاک چې الله پاک دی. بدن پاک غواړي، لباس پاک غواړي، نظریه پاک غواړي، سوچ پاک غواړي. خوله د نسوارو نه ته چې پکې دا چونډې ورمنډې چونډې خوله د نسوارو نه دوی صاحبانو زمونږ لیکلي نسوار مباح ہے. ته خو ورته ډبل چونډې کېده برازیل ماشاءالله. ما چې کوم شیخ صاحب ناست دی دلته یار ماشاءالله. توجه څه کمال دی. زما تحقیق د سوشل میډیا دی او دا ټول خلک ما پیژني. زه وایم نسوار د مسواک ضد دی. مسواک سره امیر صاحب خوله پاکیږي او نسوارو سره خوله شکر دی. تبلیغي جماعت مشران ته سلام کوم. وایي څوک چې چرس او سیګرټ څکي وایي هغه به مستبلیغ کړي نماز. ما ورته وایي زنده باد ته به زما نو سره د سیګرټه لاړ شي. پهله به دلته توبه وباسي بیا به راځي. توجه ماشاءالله توجه. زه وایم نسوار سنت دی که مسواک سنت دی؟ ووایا ستا تحقیق مې درله ډیته کړ. ته وایې مباح دی. زه وایم د سنتو مخالفت دی. زه وایم د سنتو مخالفت دی. خوله پاکول راغلي که څښا کول راغلي؟ او په نسوارو خو د خولې د غسل وکړه. حاجي صاحب او چې دا نسوار دومره ښه شی دی که نه نایاب والا البدر دا نسوار چې دومره ښه شی دی دلته څه لږ دی. ما ته وایي آیات وښایه راواله مولي صاحب شته نسوار به دلته تشریف کړي حدیث شته او چې دا دومره قیمتي څیز دی پښتنو ستا ډېر خوښ دی. توجه زه یم دلته موږ د حلوا ته جوړه کړه مرکز ته ورسوه سم په پلیټونو خو. توجه مسواک اخلي که نسوار اخلي؟ ما وختي سوچ کوم چې دا صحابه په دین دومره خرچ کو نو هغوی په دین خرچ ځکه کو د هغوی د مال زیاته حصه په مسجد مدرسه په اعلای کنه. د هغې وجه دا وه چې هغوی سیرګټ او نسوار نه کړو. مونږ خو په نسوارو د یو کال د پښتون د نسوارو خرچه 36,000 روپۍ دي. 36 چې یو بوجې په 20 روپۍ شي د ورځې 100 روپۍ شوي د یوې میاشتې 3,000 شوي د یو کال 36,000 روپۍ شوي. مونږ که د نسوار نه بایکاټو کې بچت څومره وشو؟ څومره؟ حکومت ظالم ہے اور مہنگائی ہے یہ تو تم نے شروع کی ہے. تا ته حکومت ویلي چې نسوار کوا؟ تا ته حکومت ویلي چې سیرګټ کوا؟ چې خوله پاکې کلې په حکومت پاکې کلې په مولا پاکې. توجه د خرافاتو نه توبه وباسئ که نه وباسئ؟ مسواک غورځوئ که نسوار غورځوئ؟ څه شی غورځوئ؟ څه غورځوئ؟ بس نن نو مخیره ورځ شوه بس خیر دی په جړا جړا یې وغورځوئ. قربان زړه مې شوکېږي وار مې تولي وی غورځوه. دا خرافات دي. دا 36,000 روپۍ د بچي په ایجوکیشن په تعلیم خرچ کړه. دا خرافات دي. سیرګټ خرافات دي. پبجی فری فائر لائی لڈور منشیات اور دینا بائیکاٹ کو. اور یہ پاکستان ہے. یہ سر جی یہ پاکستان ہے. چرسستان نہیں ہے، پوڈرستان نہیں ہے، شرابستان نہیں ہے، آئسستان نہیں ہے. یہ پاکستان ہے. اور انشاءاللہ علماء دیوبند اس پاکستان کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر کے پاکستان کو پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. توجہ خرافات دی پکی گندگی دی پکی. اور ما سره عربو سره ترجمانم تبلیغ کی تشکیل زمو یو ځای تم تشکیل شو زینم نه لمسنه دا غزه پکې سوکی
و به د ځایونو دا نمونه نه اخلو. توجه نه یو زم ډیرانو بل زم ډیرانو شیخ عبدالله عبدالعزیز الجیزه القاهره المصری نوم زمانم سردار لیدل ماته چې ای سردار ماته سردار سید غمانه ما وکړ ماته به شیخ سید ویل نو غوسه شنه ماته چې شیخ څه چل در باندې شو ماته چې دغلته ماته چې پتا سو پاکستان والو د خدای عذاب را روان دي مې ولي وې دغل تم ډیران دي ال تم ډیران دي دغه زم ډیران دي ټول د الله زما کم ډیران و یہ کیسے پاکستان پاکستان دا پاکستان داسي توجه کور مخه ته چې نالې دا بس پاکو په سړک بغندګي ورزو په خله کې ودا دا یخرج من دبر الدجاجه دیر بابا جی فرمایل دیر بابا جی وی خله کې دی هغه شی اچي یخرج چې روزي من دبر الدجاجه دجاجه چرګ ته وی د چرګ د دبر نه چې کم شی روزي هغه دی په خله کې دی دجاجه دا هغه شی تک دی حسن جان شهید رحمت الله علیه د نسواری نه په کائنات کې پهل نه پرد وی خزه ته نه پرد کې خزه ته چې وی لړک مړ داخله دی زم چې نسواری سره خزه څنګه جون تیری پرې مړه مساجد مدارس آباد کو اور په خرج په الله په دین کو به ان شاء الله دا مدرسې بابا دو ان شاء الله دې کې ډېر لوی کار پاتې وګوره پکی پکشته ځان ته پکی لګي ګرمي شروع پکی پکشته بٹن ہوا بٹن د تخکاری اور ابو بکر صدیق مدرسہ ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق دا اللہ پا دین قربانی اکڑا نام یہ روشن شو تا تا مهم راشم دا اللہ پا دین قربانی اکام نام با دی روشن شی ستا پنم با مدرسہ جوڑا شی سما دا اکابر علماء دیوان پنمون مدرسی زکا دی چاگی پا دین خدمت کری دی نام یہ روشن شوی اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کے لیے یہ جملہ کہنا ضرور سمجھوں گا امام اعظم امام ابو حنیفہ آپ سب نے کہنا ہے نام ہی کافی ہے نام ہی ہوا ہے نام ہی دا امام اعظم سے نام ہی دلیل 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 میں چاہتے امام سے نم دی ورد دا انٹرنیشنل دلیل دی دماتا دلیل یادے امام سے نام ہی پیغمبر اعلانو که چانده راوڑے زم اعلان کوم چانده راوڑے توجه خلق تعاون شروع کو چاستر راوڑ ابو بکر صدیق په دروازه ارسرا جمع کړ دروازه ته ټاټ راز وړاندو کورته اوخ کله د چاندې پډيري کی او ټاټ ځان نه راتاو ک را روان دي هر سي راغون کړ التنا اسماني دنیا نه جبرائیل روان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل تو ک جبرائیل عجیب اور ناشنا لباس میں ملبوس ہو کیوں جبرائیل عرض کد اللہ پیغمبر یواز مانا 70,000 فرشتو دا ابو بکر صدیق پا موافقت کے زان نٹاٹ توکڑی را روان اور حضور چکل ابو بکر صدیق راشی ستاسو مجلس تا نورتوا چے اے ابو بکر رب فرمائی زما دی پتا باندے سلام ما پیجنے صدر مملکت سلام رو لے گا ما پیجنے وزیر اعظم سلام رو لے گا وزیر خان ملک نواب تم اللہ والا بن رب کائنات و دربان سلام را لے گی اور پس سلام نور توایا چھے اے ابو بکر رب فرمائی زستان رازیم تا زمان رازی دا سے رب سر تعلق جوڑ کو نند دی مدرسی نم مدرسہ ابو بکر صدیق دے اور ابو بکر صدیق پا غاخ درد شد چاہتا پتہ نشتا علم غیب خاصی خداوندی دا چاہتا پتہ نشتا اللہ جبرائیل رو لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عرض کو چھے حضور ورشا حضور تا ہوا یا چھے دا ابو بکر صدیق نتا پوسو کم چھے رب فرمائی اے ابو بکر ستا دا غاخ درد سنگش تا اسپتال کیا اوڑی راوڑی چھے زمان تا پوس ربا سوک رازی توجہ تم اللہ والا بن اللہ بتپوس کی او خرچ سنگو کا شاعر ہوئی اصحاب مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا کسی نے سلس دیا کسی نے نصف کر دیا ایک عائشہ کے باپ نے اس قدر دیا رب کے نام کے سوا جو کچھ دا نبی کے قدموں میں در دیا ہر سے پدین قربان کرو شان اچت شو مقام اچت شو انشاءاللہ خرافات نہ بائیکاٹ کو سرگٹ نسوار نہ بائیکاٹ کو سوک سوک بائیکاٹ کو گورک نسوار مونگ پا پٹا کل کے بخکارا ہوا ہے ایک آقا نسوار دے پاپٹا کل کے بخکارا توبہ باتے کما گناہ مونگ بخکارا کو لگے نا بخکارا توبہ باسو کما پاپٹا تی توبہ باس دا پری دے بس کنی زنانا در تا غصہ کوم
زنانه درته غوسه کوم خو ټیم نشته. به هر حال دې بس نن ولکن تکبیه الاشاره والکمثل کوتکن ولول، بس په اشاره پوه شئ. توجه توجه، مساجد مدارس اور پر رضا دا خرافات پرې دې که په زوره نه پر رضا تیار نه بیا لږ صبر وکړه. ان شاء الله زما د مولا نمبر را روان دي، بالونو مالونو کرکټ مرکټ نمبر تیر که ان شاء الله العزیز. صبر وکړه بر افغانستان کې ملا عمر موریدانو تورې پګړې سره انقلاب راوسته. پاکستان کې پیرانو تبلیغیانو سپینې پګړې سره انقلاب راغی. ان شاء الله پاکستان کې زیړې پګړې سره انقلاب را روان دی ان شاء الله العزیز. جواب راکې مولانا فضل الرحمن صاحب، مولانا فضل الرحمن صاحب، جمعیت علماء دیوبند، جمعیت علماء دیوبند. دیو جره مساجد مدارس آبادو به ان شاء الله. او زه وظیفه ولم وظیفه غواړم څوک برا کوي. ولې کاکا پتا څه چل دی؟ خیر دی لاس خو دې خوږیږي نه را کوي به ان شاء الله. دا مدرسه چې جوړه شي غواړي که نه غواړي چې زما او ستا برخه پکې وشي، غواړي که نه غواړي، غواړي که نه غواړي. هغه کسان یو 100 کسان داسې ودرېږي چې ما ته چې مفتي صاحب کړي نه خیر دی، صاحب دولت صاحب ثروت یم الله سنا سے عزت را کړي، سرکاري نوکر ما یا مې پرایویټ یو کاروبار دی کړي نه یو لک روپۍ به دې مدرسې له ورکوم ان شاء الله. دا د بچو سر صدقه 1 लाख روپو والا راته ووایه یو 100 کسان پوره کړي جی 1 लाख. اوس یې مرا کوه میاش پس مرا کوه 3 میاشتې پس راوړه ځه 3 میاشتې پس 1 लाख 1 लाख ها 50,000 والا. نو زه هر یو کار نه غواړم، زه په خلکو توبم نقد او باسم د 00 په شان. توجه 50,000 روپے به څوک ورکوي. لاس لګو چت کې 50 ور اجي سه ودرېګا دا چا دا قسط ودرېګا شیطان لړو چاو راشه سټیټ سیکریټری ته دنو مولګا نه مولګا ماشاءالله. جی تاسو نوم دی امیر صاحب؟ اجي صاحب سنم دی لال اور محمد. جب لال ہے اور محمد ہے تو کمال ہے. جی ماشاءاللہ جزاکم اللہ جی. اللہ دې مال حال کې برکت کړي. زبر دوا کوم خو دوا کې زه شومې ما اسی مفت کې چاته نه کوم ودرېږي چې درته کوم ماشاءالله. جی چا لاس اوچت کو جی اجي صاحب هغه سرجینو ماته راو رسېږي ارشاد. جی سمرا 50,000 हाँ जी ورپسې 1 लाख 1 लाख ولیکل ارشاد 1 लाख پیژنې تاسو کنه پوره انټروډکشن ته واخلم. جی سنم دی جی تا نو میرا ورسې په وسیله کې چرته وسیله منه امیر زیب شاه زیب ماشاءالله ټول زیب او زینت حسن چمک دمک پړک پړک. جی دا چې دا چا ودونه نه دي شوي دا خواري خولي نیولي رب د ټولو ودونه وکا څومره ښکلې دوا مې درته وکړه زه وایه که ظالمان. جی 20,000 روپۍ به چا شل کړې نه ده سعادت بابا کې نن شل کوو. جی 20,000 والا ودرېږي 20,000 یو ماشاءالله 1 2 3 4 شاته مو ګرځان د سټ ماته. جی ماشاءالله جزاکم الله. جی جنت ته به ټول زو په ناسته کنه ان شاء الله. جی ماشاءالله جزاکم الله. دا سیو کې 10,000 روپۍ څوک ورکولی شي 10,000 ودرېږي څه بینک بندېږي یو په 10 یو په 100 یو په 1 یو په 100 یو په 49 کروڑ 49 کروڑ د 2 حدیثونو مجموعه جی صاحب کو څوک سره جګړه کوي ما ته فورن فون کوا زه ټولو له یو لته ټولو له ان شاء الله. توجه یو حدیث د ابو داود دی بل د ابن ماجه دی یو کې 700 دی بل کې 7 लाख دی دا 7 لکه په 7 کې ضرب ورکې سو شو 49 کروڑ سپورونه ورپسې ولګواغه 7 سپورونه 49 کو تبلیغ والا چې کوم خبره کوي حق یې کوي او سچ کوي دا د دوه حدیثونو مجموعه ده بلکې الله په اجر عظیم ور کوي. جی دا څه وکړي چې دا 1000 روپے ټول ورکول شي چې 0 روپے سو ورکول 1000 والله سوچت کوي نه یو 2000 کسان لا سوچت کوي 1000 روپے والا ماشاءالله دا څه خو زوی دا الله ګناهونه ورېږي ده او خو زوی. جی ماشاءالله 1000 والله سوچت کوي وسره 500 والم سوچت کرا
برخه دي کوم 500 والا 1000 والا سر لاس اوچت کې 1000 والا لاس اوچت کې 1000 والا لاس اوچت کې 500 والا سر لاس اوچت کې 500 والا 300 والا سر لاس اوچت کې 300 راشه سکه راشه خالی لاس مت تیریږي سکه راشه جی 300 کې جی 200 کې لاس اوچت کې 200 لاس مخ کته ټول لاس اوچت کې 1000 والا 500 والا 300 200 والا لاس اوچت کې 200 100 روپے والا لاس اوچت کې 100 ټول ورکه 100 والا 100 ټول ماشاءالله 100 اور 50 والا لاس اوچت کې 50 دا او په مدرسه کې سو خوشاله دي لاس اوچت کې بس دا 1000 والا او 500 والا پهل را پاسه راشه تاسو 1000 والا صبر راشه 1000 والا راشه 500 والا اے میر صاحب را پاسه راځه 1000 والا راشه ماشاءالله راځه دی له لار ورکه تاسو زما خیری صاحب دی ته لار پرې چې دلته راشي او تاسو چا چې دا پوری تاړي تاسو باندې پوښ کړی توجه خیر ټیک دی صحیح دا کسان راشه بچي منځ کې ولار پرې دی چې دی راشي بالکل په دې منځ کې څه شو انصار اسلام ولا څه شو انتظامی والا